د روزګان ولایت محتسبین وایي په یاد ولایت کې د هغې پیښې مخه نیولې چې له امله یې دوو سپین ږیرو پلرونو غوښتل چې خپلې ځوانې لوڼې د هغوی له خوښې پرته یو بل ته په نکاح ورکړي. هغوی زیاتوي چې د دغو کسانو عمرونه د 70 کلونو شاوخوا دي او په یاده برخه کې د خپلو لوڼو خوښه په پام کې نه ونیولې. چې محتسبینو له خبرېدو سره سم د یادې پیښې د مخنیوي ترڅنګ یې یادې مېرمنې له خپلو حقونو څخه برخمنې کړي او دواړو کورنیو ته یې د مېرمنو د حقونو په تړاو معلومات ورکړي دي. محتسبین همداراز ډاډ ورکوي چې د مېرمنو د حقونو ساتنې ته ژمن دي او هیڅوک حق نه لري چې د ناوړه دودونو یا خپلو شخصي سلیقو له مخې د چا حقونه تر پښو لاندې کړي. د ارزګان ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو ریاست د محتسبینو علما کرامو له لوري په مرکز دیک سیمه کې د دوو سپین ږیرو چې عمرونه یې خوړل سوي وو تقریبا 70 کالو ته رسېدلي وو. خپلې لوڼې یو د بله سره تبادله باندې نکاح کولې په اجباري ډول او غیر وکالتاً چې وکالت یې هم نه و ځینې اخیستی. د محتسبینو علما کرامو له لوري اول دوی ته توصیې وشولې او پوهاوی ورکول شو، وروسته د اجباري نکاحو مخه ونیول شوله. د روزګان ولایت د امر بالمعروف ریاست محتسبین ټولو روزګاني ولسونو ته ډاډ ورکوي چې د مېرمنو د حقونو ساتنې ته ژمن دي او هیڅوک حق نه لري چې د ناوړه دودونو او یا خپلو شخصي سلیقو له مخې د چا حقونه تر پښو لاندې کړي. یاد دې وي چې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت مسؤلینو له دې وړاندې هم د ورته زرګونو پیښو مخه نیولې ده. مولاي صل وسلم دائما ابدا.